آیا د اوکراین ولسمشر د میدان سړی دی؟ آیا له اشرف غني څخه یې ښه کار کړی دی؟ آیا د هغه هیواد کې پاتې کېدل او جګړې ته دوام ورکول به یې هیواد وژغوري او که نه؟ د دې مهمې موضوع لپاره ویډیو تر اخره وګورئ. تازه روسیې په اوکراین باندې برید شروع کړ. امریکا اول ورته وویل چې موږ در سره ولاړ یو، روسیه در باندې برید نشي کولی، او ویل یې چې روسیې خپل ځواکونه هم ستاسې له پولو څخه په شا کړي دي. نن یې چې کله برید پرې وکړ، نو د امریکا په شمول یو شمېر هیوادونو د روسیې دغه برید یوازې غندلی دی. تازه په ټولنیزو رسنیو کې د اوکراین د ولسمشر داسې یو عکس خپور کیږي چې خپله یې هم نظامي دریشي په تنده او د هیواد نه دفاع لپاره جنګیږي، چې همدې انځور ته بیا ګڼ شمېر افغانانو بېلابېل غبرګونونه ښکاره کړي دي. خو جان آغا بهار بیا لیکلي دي چې مقصد د غني د ماهرانه سیاسي لوبې او یا هم تیښتې چې تاسې یې هر څه بولئ فصل نور تړل شوی، هغه د تاریخ یو مهم باب شو او وخت به یې قضاوت وکړي. خو دا نهایي ماشومانه او له جنګلي تحلیل دی چې ولیکي د اوکراین ولسمشر د میدان سړی دی، لکه غني ونه تښتېده. وانډیواله دې سړي اوکراین په لوی لاس د روسیې مستعمره کړ، د ناسم سیاست او د امریکا لپاره یې قرباني کړ. جوړ او ښکلی وطن یې په لمبو وسوځوه، هسکې ودانۍ یې پرې راونړولې، مهذب او متمدن اوکرایني وګړي یې په بد حال کړل. لنډه دا چې د اوکراین د ولسمشر ماشومانه سیاست او غیر محاسبه شوې ډیپلوماسۍ له کبله اوکراین د روسیې مستعمره شو. د دغه هیواد پلازمینې کیف په شمول یې په څو ښارونو روسیې خپل بیرغونه ولګول، اتومي بټیو ودانۍ یې ورته وسوځولې، ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونه یې هم ورته ویجاړ کړل، د استخباراتو ودانیو مرکز یې ورته وویشته. چین دا هر څه ننداره کړل چې د روسیې په مقابل کې د اوکراین د عدم دفاع موضوع کې د امریکا او ناټو سازمان سپڼ لا ونوته. اوس به چین په تایوان پوځي برید کوي او خپله مستعمره به ورڅخه جوړوي. د امریکا او ناټو زوال عراق او افغانستان کې له ماتې پیل پر اوکراین د روسیې برید کې نور هم تباه شو. چین به پرته له کومې ویرې او تشویش نور خپل شرم له پیسې راوباسي. ډیره مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. دغه لیکنه د جان آغا بهار وه چې تاسو په دې ویډیو کې ولیدله. که تاسو یې په اړه کوم څه ویل لرئ او همدارنګه د اوکرایني ولسمشر دغه ډول کار او د اشرف غني له هیواده وتل څنګه ګڼئ، تاسو خپل نظر، انتقاد او پیشنهاد کولی شئ په کومنټ کې ولیکئ. موږ هم ستاسو نظرونه لولو. تر بیا یو بلې ویډیو د خدای په امان، ښه وخت ولرئ.